د کابل ښاریانو ته ډیر بد خبره. د کابل والي او اضطراري کمیټې د کابل په اړه یو ځل بیا خپله پریکړه له خلکو سره شریکه کړه. دا چې تازه یې د کابل والي څه ویلي دلته یې راسره ویډیو کې کتلی شئ. د لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. کابل کې د روژې تر پایه قرنطین وغځېد. د ولسمشر دویم مرستیال او د اضطراري کمیټې مشر په خپله وروستۍ غونډه کې د روژې تر پایه کابل ښار کې ګرځ بندیز اعلان کړ. اضطراري کمیټې او د کابل والي پرون د یوې غونډې په ترڅ کې کابل ښار کې د قرنطین موده د روژې تر پایه وغځوله او له ښاریانو یې د برېښنا او د اوبو د بیلونو په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. دوی ویلي چې ښایي روژه میاشت کې ټولو ښاریانو ته برېښنا او اوبه وړیا شي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا پر وړاندې د اعلان شوي ګرځبندیز له امله سلګونه کورنۍ د فقر او بېوزلۍ په ټغر ناستې دي او د سهار او بیګا ډوډۍ نه لري. که څه هم تېره ورځ ارګ وویل چې په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې به له بېوزلو سره د مرستو په دوام له نانواییو څخه ډوډۍ وویشي او دا لړۍ به همداسې روانه وي. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د دفتر مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې په کابل ښار کې به ګرځبندیز نور هم سخت شي، ځکه په وینا یې کابل کې د کرونا مثبتې پیښې د زیاتېدو په حال کې دي او له دغه بحراني حالات څخه د وتلو یوازینۍ لاره په کور تم کېدل دي. په دغه لیدنه کې د کابل د والي لخوا د برېښنا او اوبو د لګښتونو اندېښنې هم شریکې شوي او د کمیټو غړو منلي چې په دې برخه کې به له ولس سره لازمي مرستې کوي ترڅو وکولی شي د روژې میاشت کې د اوبو او برېښنا لګښتونه معاف شي. دا چې دا پریکړه به عملي شي که نه له وخت وړاندې خبره ده، خو په تیر کې د برېښنا شرکت له سختو اقتصادي ننګونو خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې له ازبکستان څخه هم د برېښنا پرې کولو ګواښ شوی و. په ورته وخت کې د کابل ښاروالی داود سلطان زوی له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې په کابل کې د 4.5 کیلو غنمو د ویشلو عاملین باید ونیول شي، ځکه په وینا یې حکومت هیڅکله د دغه مقدار غنمو د ویشت پلان نه درلود. تر دې دمخه د ستراتیژیکو اړیکو رئیس وحید عمر په یوه بیان کې ویلي و چې په ازمایښتي توګه یې 4.5 کیلو غنم پر بېوزلو ویشلي. نوموړي کس هم وروسته بیرته خپله دغه څرګندونه واخیسته او دا یوه شخصي انګېرنه بللې وه، خو په ټولنیزو رسنیو کې ورباندې زیاتې تبصرې وشوې او لا هم دغه ناندرۍ روانې دي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سابسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.